د ژوند 14 هغه حقیقتونه چې باید ټول یې ومنو. ژوند لکه هنداره، څونه چې ورته خاندئ هغومره به غوره پایلې لاسته راوړئ. 20 کاله وروسته تر هغو کارونو چې کړي مو دي د هغو کارونو لپاره زیات خواشیني کیږو چې هیڅ مو نه دي کړي. هیڅکله مو ځان له نورو سره مه پرتله کوئ. که مو دا کار وکړ نو د ځان سپکاوی مو وکړ. څه مو چې په ذهن کې دي تر هغه زیات په بهرنۍ نړۍ کې په لاس نسئ راوړلی. ژوند د ستورو او سپوږمۍ په شان ښکلی دی، پرته له هغه ورځو چې اسمان وریځ وي. شمې اورلګیت وویل له تا ویرېږم ځکه ته زما قاتل یې. اورلګیت وویل له ما څخه نه بلکې د هغه تار څخه وویرېږه، په خپل وجود کې دې ځای ورکړی دی. د انسانانو د نابودۍ دلیل خپل منفي فکرونه دي، نه بهرني عوامل. څېړونکو ثابته کړې ده چې هر څومره یوه موضوع چاته ډېره واضح کړئ او کوښښ وکړئ قناعت ورکړئ، هغه کس به لږ قانع او ډېر به په خپلو خبرو ټینګار وکړي. بیخي کم، یعنی په سلو کې یو کس په دې ارزي چې بحث ورسره وسي. نور پرېږدئ څنګه چې یې زړه غواړي هغسې خبرې وکړي، ځکه هر څوک دا اختیار لري چې احمق واوسي. که د چا په یاد یو دا زموږ هنر نه بلکې د هغوی هنر دی. څومره ښه ده چې له خلکو سره د دې لپاره مینه ولرو چې ارزښت یې لري، نه د اړتیا، یوازیتوب او یا هم د مجبوریت له امله.